حیدر صاحب ستړي مسئ. حیدر صاحب مایک مخلاص ته حیدر آغا आवाज مو راځي؟ کړپاره مو راځي؟ السلام علیکم. وعلیکم. جی आवाज درځي؟ आवाज راځي. هو आवाज درځي؟ आवाज راځي. او د کوم کس راغو او کوم د کربلا په باره کې خبر وکړه زه دلته ډوډۍ خوړای شم که نه. کري صاحب ډېر افسوس خبره ده تا ته وویل چې بلکل دا مړی ما خوره دا غیر الله په نامې ده. ډېر افسوس خبره ده کري. خال دا ټوله جهنم ته تیار کړل. قسم په رب العالمین ته کوم ټول د جهنم ته تیار کړل. شاباس حیدر صاحب دا ډوډۍ تاسې د چا په نامه ورکوئ؟ دا د چا په نامه ورکوئ؟ دا د چا په نامه ورکوئ جی؟ چا په نوم ورکوو؟ د امام حسین امام حسن په نوم ورکوو. ولې؟ خلاص نو دا په مال کې شرک د الله جل وعلا سره. یو څوک چې په عبادت کې شرک کوي له الله سره، که هغه بدني عبادت وي که مالي عبادت وي، امام حسین په نوم ورکوو. ناروا ده د زړه سره د غیر الله په نامه باندې. دا که د رسول الله په نامه وي ناروا ده. ولې؟ ولې؟ استغفر الله. نسی الله یو شی حرام کړی. تاسې کله صدقه کوي کله خیرات کوي دا به د الله په نامه کوي. د الله په نامه به یې کوي. او د الله بنده د غیر الله په نامه به یې نه کوي. اچھا صحیح ده. رسول الله په نامه کتاب کې شته چې دا کتاب سره شته چې دا شی خبره لیکلې وي ته ما ته وښیي. د څه شي؟ د څه شي؟ تاسې په تحیاتو الله په نامه به کوي. د مخلوق د ټکالي کوي دا د الله په نامه کوي. د الله بنده دی باندې الله بنده تیار خلق پرېږده. اوس راځه تاسې په لمانځه کې په آخري قاعده باندې کښېنې څه شی وایې؟ ټکالي کوي څوک مړی وشي هغه سې ټکاله وکړي د ثواب پاره خدای خو د الله دپاره یې کوي. د الله باندې هغه وایي هغه خو د الله دپاره وایي د الله دپاره یې. اوس څه بلا یې ولاکه خبر یم خواته د اولیا د انټرنیټ لیک سم که یا ګډې وډې خبرې مه کوه. تاسې په لمانځه کې کښېنې او لمونځ کوې. دغه لمونځ په دغسې کښېنې په کښېنستلو کې څه شی وایې؟ هغه الفاظ ووایه. لمونځ کوې حیدر صاحب؟ هلو How are you? حیدر صاحب مایک دې سم که که نه؟ کري صاحب لوره آپ چې نه خبر आवाज درځي؟ ما سوال دی واورېدل. انټرنیټ یې نه سم. جانان آغا مهرباني. وعلیکم. څنګه چل ده کاري صاحب؟ ښه جوړې برابرې؟ او دا خو زوړ یا څوک ده؟ طبیعت دې ښه دی؟ څه شی نوم دی ده؟ جانان. دغه پخوانی جانان یې کنځلې خو به نه کوې؟ زه تا د کنځلو له ښکارم؟ نه ښکاري. دا قاري صاحب هغه ده چې راغلی ول. قاري صاحب ډېر په مینې یو څو خبرې در سره کوم که درته بیا اچي. ښه ماشاءالله. ښه څنګه چل ده؟ ښه جوړې برابرې؟ آغا صاحب یې 12 امامه یې؟ ښه وایه څه وایې؟ مهرباني وکړه. سوال درنه وکړم که سوال رانه کوې؟ سوال ته راختلی یم. ښه وکړه سوال. سوال مې دا دی چې دا کومه خبره وکړه چې تاسو د امام حسین علیه السلام یا امام حسن یا امام علي د دو نظر خوړل مونږ ته جایز نه دي. په کوم دلیل سره؟ په دې دلیل سره چې دا د غیر الله په نامه باندې تاسو کوئ او دا اهل بیت نه دي کړي تاسو یې کوئ. اهل بیت وایي له 3 ورځو وروسته عزا نسته. تاسې 1400 کاله کېږي دا کار کوئ. 1400 ورې یو خیرات وي یو صدقه وي هغه کولی شي. خیرات او صدقه تاسې په دې بړچنار کې وګورئ ډېرې زنانه دي سوال کوي
ډیر سپینګری بوډاګان دي سوال کوي لغوی سره ولې لاس نیوی نه کوي ولی هغوی ته دا صدقه نه ورکوي ولی له هغوی سره مرسته ګوره امام صادق علیه السلام وایي له دریو ورځو نه بعد عزا نسته د امام د تا امام و دا تاسې اوس دا کار کوي دا په کوم اساس باندې کوي کوم امام درته ویلي دي چې دا کار وکړه صحیح ده ختم شو جواب کار ته کوي ګوره د زړه سره کار ته کوي عمل ته کوي او د اهل بیتو په نامه یې کوي او د اهل بیتو په نامه یې کوي ما ته راکوي چې په کوم دلیل سره دا کار کوي صحیح ده اوس درته خبره کوم یو مثال تور کې لکه اوس یو لکه هغه خو امامانو کنه هغه امامانو که 14 کاله یا 15 کاله دغه امامانو درته ویلي دي چې دا کار وکړه درځم کنه خبرې ده 1400 کاله یا 1500 کاله صحیح ده هغه په دین باندې ځنونه شهیدان کړي دي صحیح ده موږ ورته احترام لرو په دې الله باندې د زړه سره دغه قرباني ته موږ تاسو نو سره رسېدلی و د زړه سره ما ته به ګوره جانانه د زړه سره ماشاءالله هوښیار انساني ځوان انساني کېدای شي له اهل بیتو سره محبت کوونکی انساني ما او تا د اهل بیتو باید ومنو او که د اهل بیتو مخالفت باید وکړو اوس زه ته یو خبره وکړم کاري صاحب خبره داسې دی که نه کاري صاحب د الله بنده ته دې ما خبره پوهېږي د ما په پوهېږي که نه پوهېږي ما تا ته څه وویل والله که پوه شوی ما تا ته ویل چې ته به د امام خبره منې او که به د امام د خبرې مخالفت کوې مخالفت بیل ځای دی خبره بیل ځای دی ته اوس خبره ګوره دوه قسمه کوي یوه خبره وکړه زه تا ته یوه خبره وکړم کاري صاحب یوه خبره دا ده یوه اسانه خبره جانانه د زړه سره اسانه خبره د اهل بیتو خبره منل پکار دي او که نه منل پکار دي منل پکار دي منل پکار دي امام صادق علیه السلام درته وایي چې د 3 ورځو بعد عزا نسته منی دا خبره چا ویلي دي دا کوم امام ویلي دي امام صادق علیه السلام ویلي دي صحیح دی تا اول ما ته دا ووایه چې ته څو امامان څه شی ته څومره امامان منې زه 1500 امامان منم نه شارټ کټ کلیر خبره 12 امامان دي دو کې ته څومره منې هغه خو د تا عقیده ده و د زړه سره زه څه درته وایم زه د اهل بیتو ته 11 منې زه د اهل بیتو تر 500 هم زیات منم الحمدلله صحیح ده کنه 500 امامان پکې شته نه کنه 72 شهدا دي صحیح ده صبر د زړه سره صحیح ده 12 منې ما تا ته ویل چې زه تر 12 نه زیات اهل بیتو ټول علما امامان منم هغه د ما د امت امامان علما فقها دي اوس مثلا امام زین العابدین علیه السلام ته منې بالکل منم د امام زین العابدین علیه السلام دوه زمان دي یو امام باقر علیه السلام ده او یو امام زید علیه السلام ده ته دا دواړه منې که یو منې پکې منم دواړه منم ویلې نه منم شابس نو بیا ته 12 امامه پاتې صبر ته بیا 12 امامه پاتې نه سولې تا 14 امامان سول ځکه زید علیه السلام سیده د زیدیه شیو امام ده او باقر علیه السلام کاری صاحب زما 11 امامان دي بهشک 11 دي 12 امام شهید نه دی هغه شته په دی جهان شته دی هغه برزي او زور بکیږي د امام باقر علیه السلام امام باقر علیه السلام تو سوال نه منی د اهل بیت امام ده ولې نه منمه منی کاری صاحب خبر اوره نیټ سره خراب شوی دی کاری صاحب خبر اوره زه خو یو سوال د پر راختلې وم ستاسو لپاره کنه ولې تم داسې خلکو مخ ته واسطه کنه زه یو سوال راختلې مسوال ګوره کرسچن کوم دي هندوان دي شیعه دي مسلمانان دا فرقې پکې ډېرې فرقې دي صحیح دی چې فرقو له سوچ وکړي که نه 200 نه زیاتې دي هر یو سړی خپل مذهب سره خپل دین سره کار ساتي یو واحد پکې ته چې ته خپل دین نه خارج شوی او د نورو مذهب کې ګوتې وایي وجنه ولې زړه سره د اهل بیتو پخوا ولې نه ورځي د هندوانو پخوا ورځي د سیکانو پخوا ورځي د هر چا پخوا ورځي د امامانو د اهل بیتو پخوا ولې نه ورځي
ولې نه ورځي؟ ولې د امامانو خبره نه کوي؟ ولې د اهل بیت خبره نه کوي؟ ولې د اهل بیت روایتونه نه راوړي سي امام صادق علیه السلام داسې وایي، امام باقر علیه السلام داسې وایي، امام حسین علیه السلام. زه به تاته ووایم رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم فرمایي وایي تاسې به په ما باندې د چیغو د بغارو د عزاداري و مجلس به وایي په ما باندې نه جوړوي. رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم وایي. اوس مې خپل کتاب درته ثابتوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته وایي چې په ما باندې به د عزاداري مجلسونه نه جوړوي، د چیغې او د بغارو د ماتمونو مجلسونه به را باندې نه جوړوي. اهل بیت د تا کتاب وایي، صحیح روایتونه د تا وایي. ها کاری صاحب زه ته یوه ساده شارټ کټ یوه خبره در سره کوم، بیا به درنه ځم. صحیح دی؟ بسم الله سره چې زه درته داسې ووایم که نه لکه ته دلته ناست یې په روډ باندې. صحیح دی؟ ته به علم لرې. صحیح دی؟ تا سره به علم ووي او ماشاءالله وي. دلته ناست یې کاري صاحب ټول درته وایي ښه درته ټول احترام لري. مه خوره که نه، زما خو ختمه شي که نه، ختمه خو مې شي که نه. د اهل بیتو پخوا نه شي ورتللی، ولې نه ورځي د اهل بیتو پخوا؟ هلته تاسو وایاست ولې انکار کوي له اهل بیتونه؟ یو ملت زما ختمه شي زه غلی کېږم بیا. یو ملت کتاب ته راسه، روایتونو ته اهل بیت ته راسه. کتاب پرې زه مولا نه یم، زه دلته زه مولا نه یم. زه کله مولا راولم بیا به زه تاته وایم چې کاري صاحب راځه اوس کینو. صحیح دی؟ زه تاته یو سوال ته راختلی وم، ته کاري صاحب یې، ته دلته خلکو ته علم ورکوې. زه تا نه یو سوال لرم. صحیح دی؟ سوال جواب یې ته راکړه. مثال طور کې زه تاته وایم ته چې خدای لکه ټولو ته خدای ستره زندګۍ ورکړه، خو بیا هم خدای ته لاس کې دي دا مرګ در. صحیح دی؟ ته چې سبا مړ شي ستا قبر ته زه راځم. یا خدای جل وعلا دې تاسو ته هدایت نصیب کړي. زه تاسو قبر ته زه ګوره ساده شارټ کټ جواب درنه کوم. زه دې جواب خالي زه سوال کله مې جواب یا نشي راتلی په ژوند نشي راتلی بېشک نشي راتلی. واوره صحیح دی؟ زه ستا قبر ته نشم درتللی، ته زما قبر ته نشي راتللی. صحیح دی؟ نو دې نه ښه دا نه دی چې ته دلته خپلو خلکو ته علم ورکړي. شه پکې پرېږده، هغو که ځانونه وښي. صبر بهترین ځای ته راغلی. ابوبکر رضی په خپل قبر کې، تاسو خو به دغه قبر ته نه ورځئ. صحیح؟ هغه یو تاریخ پاتې شوی دی که نه کاري صاحب؟ هغه یو تاریخ پاتې شوی دی. غوږ ونیسه. تاسو ولې د ما د پیغمبر په صحابو باندې کار لرئ؟ آیا تاسو د رسول الله د صحابو قبر ته ورتللی سئ؟ تاسو د ما د پیغمبر د صحابو توهین ولې کوئ؟ سپکاوی ولې کوئ؟ پرېږدئ هغه په خپلو قبرونو. ته ما ته وښیه که نه چې ته بروډ کې داسې زموږ څوک ناست وي ستا توهین یې کړي، ستا صحابه د نور تارګېټ کړي وي، ته ما ته ووایه دلته یې راته شو که. په خدای مې دې قسم وي که په تاسو کې داسې شی وي چې غلي د صحابه و توهین یې کړی، ځکه د تاسې مذهب دا ده چې خو صحیح دی که نه؟ ته خو مخامخ ناست یې، تا خپل خلک. اوس تا نه بل سوال لرم کاري صاحب، ستا خپل خلک ستا اهل سنت چې اوس دې برابر غوږ ونیسه بلې خوا ته مه ځې. تا نه یو بل سوال کوم، یو سوال ختم سوی نه وي بیا بلې خوا ته منډه واخلې. ناست یم وایه. د تا په کتابونو کې د تا محدثینو، د تا فقهاو، د تا ټولو علماو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امهات المؤمنین و توهین و سپکاوی کړی. چا ورته کافر ویلي، چا ورته مرتد ویلي، چا صحابه ورته مرتد و کافر ویلي دي. ولې ویلي دي؟ ولې ویلي؟ ته زه تا ته ګوره صحیح ده؟ زه تا ته وایم که نه ستا خپل اهل سنت، ستا خپل اهل ستا ته زه یوه ویډیو دلته ولګوم. زه ویډیو څه کوم؟ دلته مو خبرې ویډیو ته راغلی یا ولې خبرې ته غوږ نه نیسې؟ خبرې ته غوږ ونیسه. د تا په کتابونو د محمد رسول الله د اهل بیتو د صحابه و توهین و سپکاوی سوی ده، ولې مو کړی ده؟ آیا تاسو د هغو قبرونو ته ورځئ؟ د تاسو قبرونو ته راځئ، ولې مو کړی ده؟ نه ورځي که خو همدا سوال خو زه هم وایم درته که نه چې ګوره دلته ته ناست یې، ستا پسې خپل اهل سنت ستا پسې ویډیوانې چوي، الټا سیده خبرې در پسې کوي. تا کې ځای لیدلی دی که نه؟ بله خبره دا دی ته ما ته کس تارګېټ کړه. نه توهین، ګوره زه توهین نه کوم، خبرې کوو که نه؟ ته کوم کتاب ولې په کتابونو کې خبر یې؟ د تا کتابونو ته په خپلو کتابونو زه تا ته سوال ته راختلی یم کاري صاحب. زه دلته کتابونو ته زه سوال ته راغلی یم، سوال جواب راکړه بس ختمه دی. ته دلته توهین کوي، زموږ چا توهین نه دی، بس دا راته وښیه. د تا مطلب څه شی ده؟
تا مطلب څه شي ده نو اوس را لې مطلب اوس مطلب خبره ورته کومه مطلب خبره وګسه تا مطلب دا ده چې موږ به د صحابه او توهین کوو تاسو او د امهات المؤمنین او توهین به کوي پروا نه کوي خو ای قاری صاحب او ای اهل سنت والجماعت تاسو به غلي کینی تاسو به موږ کار نه لري ځکه تاسو د موږ قبرونو ته نه راځي د مطلب دا ده چې دوی هر څه کول د رسول الله د صحابه او توهین کول سپکاوي وخت نیسه سپکاوي کول توهین کول بدردي ویل قران ته تحریف سوی غلیم دا لیونیان دي دا غلیم زه ما وخت درته نیولې دي اوس دا خبره وکم ګاری شه ما ته زما کس ما ته وخیا چې تو دوی مطلب د دې هر یو مطلب هم دغه یعنی چې موږ څه کول پروا نه کوي خو ته به کار را باندې نه لري دا کس ته ولې کوسکو خبر ور سره وکړه کنه تمره نو خبرې خو سره د زړه سره له انسان سره کې نو خو یو خبره خو بلې کنه یو کس 40 سال بعد مسلمان شوی تا قد دفاع کې ته سوچو کو یار نو 40 سال بعد خو چې تا هغه معصوم امام دی غدي پاک تا خپل دین نه د معلوم تا پټ کې وګوره د شکل دی وګوره شیطان مونږ غوته شکل دا شروع ته سوچو نه کنځلې نه ته د خپل سوچو کو یار ته خپل د شکل دی وګوره یار تا ما بیا وګوره یار تا عمر وګوره ابوبکر دی وګوره افسوس ته ډېر ته کوم میدان تخلی غته خبره کې کوم 40 سال بعد مسلمان شوی هغه خبره ته قرآن راوړي ورکشه مړه دا پټ کې دی وګوره تا 12 کال ولې دا 12 دی ولې تختیدلې د چی دا وګوره دا چې چالو سي نرس یو خبره وکړه نرس په دلیل ته وګونیسه که غیرت لري نو غیرت پکې یو خبر یاري خبر اوره چا اصلیت معلوم یې هغه په باره کې خبرې کوه عمر اصلیت نشته ابوبکر د اصلیت نشته داسې مو اصلیت درته ښکاره کړی ده داسې مو اصلیت درته ښکاره کړی د الله بندګانو تر اوسه پورې دي تاسې خپل مور او پلار نه دي معلوم بیا دلته تاسې ځان پورې خلک مه خندوه ته ورسه معاینات وکړه دیني دې وکړه چې تا څو پلرونه دي په خدا له زړه درته وایم ته لاړ شه اصلیت دي تا نه ده معلوم کړي موږ نه ده معلوم موږ یو پلار لرو یو مور لرو او الحمدلله د قرآن د رسول الله موافق نکاح کړي تاسې خو وایسه چې وایي د تا کتابونه وایي امام خوئي صاحب دوی چې وایي که یوه زنانه سره 10 کسان متعه وکړي او بیا یې اولاد پیدا شوی دا به ټاس ورباندې اچي څه شی به ورباندې اچي ټاس به ورباندې اچي چې د هر چا نوم راوختل دا ماشوم به د هغه کېږي اصلیت خو د تاسې نه ده معلوم دا د تا غوندې د انسانانو نه ده معلوم بالکل او دا ورسه دا امام خوئي صاحب دی وایي امام خوئي صاحب دی وایي چې تاس دی ورباندې واچي خبرې ته غوږ نه نیسي په خبره نه پوهېږي شنه دبي مولازانه جوړ کړي دي وا دغه څه شی ده وای هغه صاحب د کڅوک سلام علیکم قاری صاحب وعلیکم خوب است انشالله سلام بو فرمایید وای پښتو خبرې وکړئ د مسلمانانو په پوهه سور باندې داری مشکل است پشتوی ما قدر خوب نیست اگر در دری صحبت کنم کدام مشکل است نی اینجا ما همه برادرها شنوندگان ما پشتو زبان هستنی که همه مردم بفهمند کوشش میکنم خب اگر باز اشتباه شد بخشش باشه نه یاد بگیرید زبان ها یاد بگیرید مشکل نیست اگر اینجا اما 50% بیننده های ما اگر دری زبان می باشه باز بدری صحبت خطیتان میکنیم لیکن علی همه پشتو زبان هست بفرمایید وایا قاری صاحب ما با تمام احترامی که دارم ما به هیچ کسی به احترامی نمیکنم نکردیم و نه به خود حق اجازه را میتم و از شما هم توقع دارم چون شخص فهمیده هستین عالم هستین انشالله توهین تحقیر نمیکنین و فقط یک سوال دارم برای بحث مشاجره نامدیم یک سوال از شما داشتم اگر مشکل نباشه جواب بتین سوال بسیار سوال مولوی صاحب یا قاری صاحب ایست که ما تا جایی که معلومات دارم در کتابای اهل سنت از امام جعفر صادق در مورد حج بسیار حدیث طولانی وجود داره ولی هیچ حدیثی وجود نداره که طریقه نماز رسول الله را صلی الله علیه و سلم چون سنت است تمام اعمال رسول الله بیان شده
روایت شده، ذکر شده، ولی در مورد از این که نماز که شروع تا ختمش چگونه خود رسول الله انجام داده هیچ حدیثی در کتابای شما وجود نداره. دلیلش هم میخوایم بفهم و چرا همچه حدیثی وجود نداره و یا اگر اهل بیت روایت داره چرا از اهل بیت شما نقل نکردین در کتابایتان، در حالی که از امام جعفر صادق نقل شده در مورد حج. بس شنیدم دغه ورور پښتنه وکړه چې تاسو ولی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په د لمانځه په اړه په تفصیل سره یو روایت نه لري. دا خو د موږ عقیده نه ده. ته یو د موږ اصول وپېژنه، د اهل سنت والجماعت اصول څه شي دي. لما سره امدا کتاب د کتاب صحیح البخاری، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ما ته وایي صلوا كما رأيتموني أصلي. هما ټول صحابه وتوای د پیغمبر علیه الصلاة والسلام المنز موږ ته ټول صحابه ور نقل کړی دا الحمدلله. بما اصول دانی دي سي ما ته یو کس یو خبر راته وکړي دا دي تا دي. زه به اوس په امدغه ځای کې له تا نه سوال کوم هغه صاحب تاسو وایاسته روایت ده انا مدینة العلم وعلي بابها. ته په ټول مذهب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم المنز نه لري، د امام علي علیه السلام المنز صلوات والسلام په څه شکل سماته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم المنز خودلې ده، صحابه ورته را نقل کړی ده په اتفاق سره صحابه. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرآن کې رب مغتوی وما آتاکم الرسول، صحابه ټول را اخیستلی ده د نبی علیه السلام ټول عبادات المنز، روزه، زکات، حج دا ټول را نقل کړی ده د امت مسلمات، را نقل کړی ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه. په همدغه ځای کې د ما سوال لته نه ده، ته له ما نه یو روایت دا د ما اصول نه دي، دا د تا په عقایدو کې دا عقیده ده چې په یو روایت کې به ټول منځ وي. زه وستانه ټول مذهب کې دي په مختلفو روایتونو کې په مختلفو کتابونو کې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم المنز راته وښیه. د رسول الله المنز ته لري راوښیې نبی علیه السلام داسې تکبیر اولا کوله او لاسونه یې جوړن پرېښودل. مهرباني وکړه راځه. قاری صاحب شما که به ما گفتین آلیره میشه کمور امو حدیثی که تمام حرکات رسول الله را که چگونه نماز برپا کرد از شروع تا ختم، امو حدیث به ما یک بار نشان بدین بعدش ما حدیث به شما نشان بدین. او ابن آدم ما گفتم که ما اگر پشتو نمیفهمی باز قطعا صحبت نمی کنم. ما پیشتر گفتیم که به پشتو ما در شخصی لنبر روان میکنیم، در واتساپ ما شما صحبت میکنیم. اینجا در زبان قطعی ما هیچ کس نیست الا ممکن 3-4 نفر باشه، دیگه همه پشتو زبان هست. شما امی صحیح سنن ابو داود را بگیرید، سنن ابی داود از تکبیر اولا شروع، بخاری را بالا بکنید از تکبیر اولا شروع تا السلام علیکم و رحمت الله. همه المنز رسول الله صلی الله علیه و سلم ما در کتاب صحیح البخاری، در سنن ابی داود، در صحیح مسلم، در همه کتاب ها داریم. لیکن سوال ما امی هست، سوال ما در یک روایت نمی خواهیم، در یک کتاب نمی خواهیم، در 1000 کتابهای شما نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما ثابت بکو، نماز علی رضی الله عنه به ما ثابت کو. فقط ما دیگه در 1000 کتابها، در 1000 کتابها برای ما ثابت بکنید. ما فعلا شماره و نمبر حدیث ندارم، ولی همچون حدیث از رسول الله وجود داره که امام جعفر صادق هم بیان کرده، امام حسین و امام حسن هم اگر برادر عزیز اگر بر ما ثابت کردی که نبی علیه السلام این رقم تکبیر اولا کرد، امام باقر علیه السلام میفرماید، امام صادق علیه السلام ما 12 امام جور میشم. بیا بخیر باشه. ما امی شماره حدیث و همون روایت از کتابای معتبر ما که از سوره ما فعلا شمارهش پیش خود ندارم، اما حدیث وجود داره، ایرا مطمئن هستم. از اغه لمانه پښتنه وکړي زی درته وخیم. اغه امام صادق علیه السلام خپل فرمایي ما یک سوال کردم کوچک، تکبیر اولای نماز نیست؟ تکبیر اولا او خو میفهمی تکبیر اولا یا نمیفهمی؟ تکبیرت الاحرام در همه کتب شما برای ما فقط نشانه بیتی که امام میفرماید که نبی علیه الصلاة والسلام ای رقم تکبیر اولا کرد. بس آسان سوال.
قاری صاحب ولی تکبیرت الاحرام چی شما اهل سنت چی اهل تشیع هر دوش به یک شکل انجام میده کدام فرق بینشان وجود نداره. نی او برادر ما خو از رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم که صحابه میگه نبی علیه الصلاه والسلام این رقم دستار بالا کرد و این رقم بسته کرد. از 12 امام بر ما ثابت بکو در یک روایت در 100 روایت در 1000 کتاب در 1 میلیون کتاب که نبی علیه السلام این رقم تکبیری اولا کرد و این رقم دستار بسته کرد و یا ایلا کرد. خلاص شد مسئله. همین سوال ما از شما کال خودتان گفتین میشه اون شماره حدیث به ما که رسول الله دستای خود درست است ما او را شنیدیم که رسول الله دست خود دست بستام نماز خوانده دست بازم نماز خوانده همچه حدیث در کتاب شما وجود داره. دست باز خوان نخوان نیست در کتب ما نیست الحمدلله. لیکن آل ما یک روایت به تو نشانه میتونم به خاطر ازی که شما یاد بگیرید برادری عزیز. خداوند شما را هدایت نصیب بکنه قطعی همه مسلمان ها و برادرات. خوب یک دقیقه علي ملګرو ویده کېږئ ما کوشش وکړئ دا سکرین در سره وټکوئ. د ما کمره راته غټه کړي اکاونټ به راپورته کړي قایل صاحب. ښه د ما کمره راته غټه کړي په سترګو اپشن واخلئ قایل صاحب. نه ده راغلی. خب مهرباني في كتاب سنن أبي داود هاسيس مبيني سنن أبي داود بله حديث لمبر هفسدو 59 دا وانت خف دا څه مسله ده لګي دا کامره پاک قایل صاحب دویم اکاونټ باندې ریپورت راځي چې هغه کامره خلاص شي. ګورو تاسو خلاص کوئ. نه د کامرې مسله نه ده کامرې مسله نه ده قصه خرابه ده. لایف کې مسله ما مخکې تاسو ته ویل لایف بند کیږي. به هر حال خیر مشکل نشته. بیخي بند شو قایل صاحب. ایدر صاحب ته وخت درکو تلوار مکه. دا بیخي غټ سوی یم دا خو بیخي اوس نه ښکاره کېږي نه په خدای قسم. دا څه مسله شو؟ یو ځلې به اکاونټ کاته کوم بیرته به یې راواخلم. تاسو یې کته کړی؟ نه چې هغه ټیک ټاک نه وری کاری صاحب وباسه هغه اکاونټ بیرته یې ټیک ټاک راوړم. څو ځلې ووتم نه مسأله داسې ده الله دې رحم وکړي. علي ملګرو کوشش وکړئ تاسو ویده کېږئ ما دا سکرین در سره وټکوئ. لایف خراب ده ګوره ټیم هم در سره جوین کړئ سکرین در سره ټکوئ. قاری صاحب دا کاری څه حال دی کاری خبر وکړه حیدر صاحب دا حواله ورکړو تا ته وخت درکوو. ښه دا وسوو نه 50 نمبر روایت ده. حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم دا رازي دا الذي سندنا بتير قال سوكواي موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وول نبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة رواية صحيح ده. نبي عليه الصلاة والسلام خیلاس په چپ لاس خودل بیا بیرټینګول په خپل سینه سینې لاندې په لمانځه کې او روایت هم صحیح ده. دا په بخاری کې دا په مسلم کې دا په ټولو کتابونو کې داسته او مسند ابو داود الطیالسی کې دا روایت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د ټولو انبیاو دپاره امر ورته کړل سوی چې تاسې به په لمانځه کې لاسونه په سینو یعنی تړي به یې ښی لاس به په چپ لاس باندې تړي. دا یو کتاب. بالکل. اوس ته په ټول مذهب کې د زړه سره په ټولو کتابونو کې دي داسې یو روایت راوخی چې پیغمبر علیه السلام لاسونه ځوړند پرېښودل بس. بالکل. بله قاری صاحب یه حدیث هم شمارش یادداشت کردم قاری صاحب فقط چون در شروع شما گفتین که روایت های زیاد وجود داره احادیث زیاد
احادیثی که در کتاب صحیح مسلم یا صحیح بخاری راجع به رسول الله وجود داره که از شروع تا ختم نماز و یا نه از یک روایت باشه از یک نفر وجود نداره به نظرم. صحیح کنید، ما عقیده نداریم، یعنی در یک روایت باشه در 100 روایت باشه مشکل نیست، در یک روایت باشه در 100 روایت ها باشه. در بعضی در امی سنن ابی داود یک روایت هست اکثریت مواضع نماز در یک روایت هست، در دیگر روایت ها چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم قطعا صحابه مختلف بود، یک هفته یک صحابی، یک ما دیگه صحابی، دو ما دیگه صحابی، سی ما دیگه صحابی. نماز ما داریم الحمدلله از یک صحابی تا 20 صحابی تا 100 تا 1000 تا 2000 تا 50000. و مشکل ما نداریم که مثلا در یک روایت هست در 100 روایت. آلی شما از 1 میلیون روایت به ما ثابت بکنید که نبی علیه السلام دست را در نماز اعلام کرد. از 1 میلیون روایت برای ما ثابت بکنید. درست است، من فهمیدم سوال شما را، ان شاء الله آمادگیش میگیرم، شماره حدیث روایت ها هم مگیر از کتاب خود بخونم. فقط قاری صاحب یک دقیقه بخشش باشه. قاری صاحب ما دیگه سوال نید از این من حیث یک مسلمان یا پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم که تمام اعمال حرکات رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده توسط یارانش، کاتبینش، اصحابش، پس چرا یک عمل مهمه که نماز است روایت درست وجود نداره یا کامل، در حالی که در مراسم حج و بسیار تفصیل از امام جعفر صادق در کتب شما وجود داره، او با تفصیل بسیار کامل بیان شده، اما نماز چرا از یکی از همین سوال در ذهن ما پیدا شد. سعی کنید همه حج از امام جعفر صادق علیه السلام روایت نیست، الحمدلله اهل بیت چشمان ما هست، الحمدلله چشمان امام باقر علیه السلام ما روایت ها داریم. از شما میفهمی برادر عزیز، ما از امام علی رضی الله عنه 1600 روایت ما از امام علی رضی الله عنه دارم، از ابوبکر صدیق رضی الله عنه 200 روایت دارم. دیتانم چه شیده وادی زر سر، دیتانم چه شیده سید قاریس سید جان وادی زر سر زل امام علی رضی الله عنه نمغ شپاره سو روایتونه لرو په دغه یو کتاب کې موږ صحیح مسند احمد بن حنبل 800 روایتونه 800 روایتونه موږ له امام علی رضی الله عنه لرو، او ته په ټولو معتبرو کتابونو کې 400 روایتونه لري، او زه 400 روایتونه لرم، او ابو بکر صدیق رضی الله عنه 200 روایتونه لرم کم او زیات. واسمه لإمام باقر لإمام صادق لحسنين رضوان الله عليهما از لزين العابدين عليه السلام هغه فقها دي کدی حج په مسائلو کې فقهي مسائل راغلي دي، الحمدلله له اهل بیت مراخستلي دي، له تابعين او صحابه مراخستلي دي، له فقها او له امامان په صحيح سند سره ثابت راخستلي مې ځکه اهل بیت ودي مو دي مو الحمدلله. نو که الته دی حج مراسم هغه فقهي مسائل لکه څنګه چې له امام جعفر صادق علیه السلام نه لرو، داسې له امام احمد بن حنبل صاحب نه لرو، داسې له امام مالک صاحب نه لرو، داسې له امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه لرو، داسې له نورو امامانو لرو. ما سي تا ته وویل چې موږ 500 نه زیات امامان لرو، لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمه الله ده، امام شافعي رحمه الله ده، امام باقر رحمه الله ده، امام صادق رحمه الله ده، امام زین العابدین رحمه الله ده، د اهل بیت او امامان دا ټول الحمدلله یو دي موږ او دا دین دی موږ له اهل بیت او له صحابهونه له دې دواړو سترګو نه رااخیستل سوی د خدای په فضل سره. پوه په خبره قبول دارم، بله قبول دارم. فقط در ذهن من سوال پیدا شد که تمام کارهای رسول الله صلی الله علیه و آله بیان شده روایت شده، ولی نماز که یک فریضه بسیار مهم چرا درست از یک راوی از یک اصحاب شما بروید در کتاب سنن ابی داود، صحیح مسلم، سنن ترمذی بگیرید، اونجا نوشته بکنید کتاب الصلاه، همان نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم دستت میآید. هیچ یک مسئله نیست. ما پیشتر گفتیم که ای به ما مهم نیست که در یک روایت است، در 1000 روایت است، در 100 روایت است، در 50 روایت به ما مهم نیست. و زرو روایتونو کې راغلي، په 500 کې راغلي، په یو کې راغلي، دا ماته مهم نه دي. الحمدلله دین ماته کمپلیټ را رسیدلی ده، صحابه او اهل بیت او تابعین او امامانو پر کمپلیټ را رسولې ده. دا که په یو روایت کې که په 100 روایتونو کې ماته فرق نه راکې را راغلی ده الحمدلله. اما دا چې ته یو روایت غوښتنه لري، ته خپل په د خپل مذهب کې د رسول الله المنځ نه لري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج نه لري، د نبی علیه السلام روزه نه لري، د نبی علیه الصلاه والسلام هیڅ عبادت تاسو نه لري. داریم قاری صاحب تمامش روایت از امام جعفر صادق و از اهل بیت از امام جعفر صادق ما پرسان نکردیم، ما از رسول الله، ما شما دین باید از کی بگیریم؟ از رسول الله یا از امام؟
دین از رسول الله ولی دین از طریق کی به ما و شما ادامه پیدا کرد؟ فقط در کدام زمان جدا شد؟ ما قبول داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم دین کدام امام به شما نقل کرد؟ کدام؟ برای ما ثابت بکنید. از طریق اهل بیت خود خاندان رسول الله صلی الله علیه و امام صادق علیه السلام حالی که نماز نقل میکنه میگه که انی رأیت رسول الله ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که این رقم نماز خوان، یا او خودش میگه که این رقم نماز بکنید؟ نه، از پدرشان از امام محمد باقر، هم امام محمد باقر از امام سجاد و امام سجاد از امام حسین، امام حسین و اصطلاح از امام علی. اگر ثابت کردی تا روز قیامت امی میډیا را مرا ترک میکنم. باشه، ما آمادگیش میگیرم میارم، بعدش آمادگیش که گرفتی باز بیا بخیر باشه. تشکر قاری صاحب، شب خوش فعلا. خداحافظ. تشکر برادری عزیز، تشکر. چی شی وای؟ وای که آمادگی ونیسم بیا براسم. وای ځان ته عالم وایي چې په یو مسلمان باندې منافق نامه لګوي. وای ډوله وهم دي چیرې او درزا دي چیرې خیزي. ملګرو لایو درسره پورته کړئ. سعید صاحب مهرباني. دوستانو دا لایف نه ده سم که دا کسان ولې کته کېږي؟ 2-3 ځلې خو م زه م کته کړم. یالا بندګانو یا لایف نه ده سم عمر جان، هغه اکاونټ اول ځل د بیخي صفحه نه راته ښکاره کېږي، بیخي صفحه راته نه ښکاره کېده. زه دلته تاسو ته یو بل روایت درته وښیم چې د بل وخت دپاره دا در سره یاد وساتئ ښه. د الله بندګانو دا ملګري را سره اخلاص نه کوي نه. عمر جان تاسو بابا عبدالرحمن صاحب، عمر جان تاسو داسې یو لپټاپ راته وګورئ چې ډېر زه د څو وخت کې سفر لرم، داسې ځای ته ځم چې هلته برق مرق نشته نور، نو چې یو 10 ورځې خو یو بیټرۍ کوي او سفري داسې وي چې یعنې په سفر کې در سره وړي یو ځای ته، تر ټولو هغه ښکلی یو لپټاپ راته وګورئ چې کوچنی وي او ډېر داسې دروند نوم نه وي چې په غرونو ته ځم کډه کومه انشاءالله یو ځای به زه قاري سي. بیا انټرنېټ کار نه کوي دا د بدخشان په غرونو کې. چې 12 امام پسې ګرځې که څنګه؟ دې الله مننه. زه ملاقات یې ورغوښتی یم کنه، ملاقات یې ورغوښتی یم انشاء الله. زه یو روایت تاسو ته دلته ښکاره کړم، یو عجیب روایت ده ښه. الله جل وعلا ثم كون سمع الله لمن حمد على اليسرى فلما علیکم قاری صاحب محترم، جور بخیر، خوب هستی؟ بفرمایید برادر عزیز. تشکر قاری صاحب. ما در کشور هستم که بسیار فاسق فاجر و هر کار اینجا میشه. آیا زندگی ما رواز اینجا بکنم یا نه؟ کوشش بکنید که اما عقاید خودت په پښتو پوهیږئ؟ پښتو پوهیږم. ښه. ابو داود یو دقیقه طیالوسي د زړه سره تر کومه وخته پورې چې تاسو د خپل ایمان او عقیدې حفاظت او ساتنه کولی سئ، تر کومه وخته پورې تاسو د عبادت او د الله جل وعلا بندگی او له شبهات او له شکونو او له کفر نه ځان ساتلی سئ، هلته تاسو خپل کار ژوند کوئ. او که کله وخت کې په دې کې خطره درته پیدا شوه نو بیا په هغسې ځای کې کار کول درته جایز نه دي. اوس خو داسې دی قاري صاحب، دا دوبۍ کې درمسالم اختراع شو د هندوانو دپاره عربو ورکوي او نورې. دا د قیامت لویې نښې دي د زړه سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او د وړې نښې دي د قیامت په وړو اخري نښو کې دا داسې شرک به جزیرة العرب ته بیرته راواپس سي. نو دا د قیامت په نښو کې نښه ده د زړه سره، دا به راځي، دا به نورو عربي هیوادونو ته هم راځي. دا 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې پیشګویي کړې ده. نو تاسو خپل عبادت کوئ، خپل عبادت مو منګولې ټینګې لګوئ. قاري صاحب محترم، زه خپل دوبۍ کې مې ژوند کړی دی، یعنې در دوبۍ امریکا ډېر بهتره ده. په امریکا کې دا ناروا کار غیر قانوني دی. پوښتنه به دې جواب شوي ذوالفقار صاحب، الله ممز. زه نور پوښتنې هم لرم د شیعه او سني په باره کې. نو قاري صاحب ځان معرفي که ته سني که شیعه یې؟ زه مسلمان یم، په هغه کې شک نشته چې زه د الله تعالی بنده یم او
زه خپله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتي یم د هغه 4 مذهبه موږ عمل کړی دي لکه امام اعظم صاحب امام شافعي صاحب حنبل صاحب امام مالک صاحب دغه او پاته سو قرآن کریم زموږ د ستر کتاب دی د الله پاک کلام درمن سي مهرباني تاسو بل پښتنه دي څه شي د بل پښتنه دی وکړه بله پوښتنه مې دا کوله چې دغه شیګان چې دي چاته په ډوډۍ کې داسې منافقت کوي او مثال دوی وایي ناړې پشکېتو کې بیا مسلمانان ترکي اهل سنت ته آیا که څوک په پوه نه سي هغه ډوډۍ وخوري دا جایز لري که نه لري کوشش دی وکړي د داسې خلکو سره چې هغوی معلومات ورته نه وي او اعتماد یې ورباندې نه وي بیا د داسې چا سره ملګرتیا نه کوي بشک نو معلومات دی وکړي تر خپله وسه پورې د معلومات وکړي صحیح ده الله مو مل سي صحیح ده ښه خبره ده او یوه آخري پوښتنه ده چې بس نن یاره دا نور ملګرو ته به وخت ورکړو بیا به بله ورځ راسي بیا به بله ورځ راسي هغسې مایک دې خلاص کړه EFIC مایک دې خلاص مهرباني هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه یې قدرمن سي مهرباني وکړئ ښه کري نو زه خو دلته لاندې ناست یم څو پېره تاسو مو 12 امام پسې امام زمانه پسې تاسو توهین وکړئ چا کړی ده دا ولې چا کړی د تاسو څومره ناست یا ټول یې کوئ هېڅ چا نه ته یو وښیې چې چا کړی ده د زړه سره مهرباني وکړه د اوس د بل تا ته کیسه د یوه کس تا ته کیسه وکړه چا ما 12 سره ملاقات را روانې که څنګه دا توهین نه دی که څنګه دا توهین ده ولې نه دی څه مذاق دی که څنګه دی هر یوه خبره مذاق یې وکړئ جوړوئ د الله بنده چې یو څوک وایي زه د فلاني امام ملاقات ته ځم یا پسې ځم یا پسې ګرځم نو هغه د توهین خبره په کوم ځای کې ده نو هغه تاسې وایاست ودر صبر تاسې وایاست دا 12 امام د ټولې دنیا دپاره ده نو خو موږ هم په دې دنیا کې ژوند کوو ورځو مسائل به پوښتنې به جنین کوو ورته وایو بس صحیح ده هغه خبره صحیح ده پوښتنې هغه مسایل ځکه یو وي نو مذاق چې شته وړه وکړئ نو ته دا خبره خو ته مذاق کې کوي نو سیریس وي یو سړی پوهېږي بل یو سړي مزاج نه سړی پوهېږي چې ته خبره کوم ټیون څه کوې و د الله بنده اوس دغه 12 امام تاسو وایئ چې دا 1200 کاله کېږي ژوندی ده که نه او ده دا دین بیان کړی د خلکو ته که نه ده بیان کړی نو هغه خو څه هغه کې څه ته څه کله مسلې وي څه هغه کې څه کله هغه ته خطره وه هغه هغه خو ډېر هغه کې مخکې نه هغه ته غیر پردې ته رالاړ دی هغه خو ډېر یعنې د دین خدمت یې نه ده کړی ولې نه دی کړی ښه چیرې کړی ده خپل هغه کې خپل دین خدمت یې کړی دی خو دومره نه دی کړی مثلا هغه بچپن کې مثلا د وړوکې اوس هغه د غیر پردې ته رالاړ دی دغه مسلو ته به نه ځو که د تا سر ورباندې نه خلاصېږي دا د تاسو مذهب چې اوس ده دا پوره ده که کم ده څنګه کم ده دا پوره مذهب ده څه مطلب مذهب ده یعنې مهدي علیه السلام سره زیاتوالی شته که نشته څنګه اوس دا د تاسو مذهب پوره ده او که به مهدي علیه السلام پوره کوي او که پوره وي مهدي علیه السلام ته ضرورت نشته مذهب ټوله پوره دی مهدي علیه السلام څو راشي هغه به د هر څه حساب کوي پوه شوې نو چې پوره ده نو بیا مهدي علیه السلام ته ضرورت څه شی ده ولې نشته ضرورت یعنې دا مهدي علیه السلام دا دین پوره کړی ده که له هغه نه مخکې پوره سوی ده دین پوره شوی دی سره اوس ته د عمل څه شي باندې کوي ته اوس نو زه خو د ما اصول خو داسې نه دي لکه د تاسو وایئ چې زموږ 12 امام نو مو خو نه یو شی څه پوره نه وي هغه باندې څوک هغه کوي عمل کوي بیا نو بیا دا 1200 کاله د امام چې پټ ته ولې پټ ده د څه شي لپاره پټ دغسې که نه دا اندا کیسه دی که نه دا داسې د ته کومه کیسه دی دا پټ نه د علم غیب نه ته نه شي ویلی دا توهین کې راځي زه اوس یوه خبره ودې زړه سره دا 1200 کاله خو تاسو وایئ چې د تا کتاب وایئ چې هغه پټ ده زه خو د تا له کتاب ودې الله بنده زه خو دا اوس ګوره د تا بحار الانوار د تا کتاب ده که نه ده هغه وایي چې مهدي علیه السلام زه ته کیسه واقعم زه ته کیسه زه نوره ما سره دومره علم نشته دی زه تا سره دا بس نه چرم نوره ها که نه زه ته صرف دومره کیسه کوم چې کومې خبرې کوي که نه تا ته لاندې ټوله شیعګان هم ناست وي داسې نه دی چې تا ته سره ټوله هغه والا ناست وي خبره ټین سره کوه بیا داسې نه دی
زړه سره نه د تاسو اوس کومه کیسه وکړه موږ دولسم امام دی خو ته یقین نه ساتي ته باور نه کوي کنه موږ زه ته دا کیسه وره موږ دولسم امام دی کنه موږ ور باندې یقین ساتو موږ امام دی کنه ته په کار د ما سره ریسپیکټ کی خبري وکي صحیح ده نه که زوس لګیا شم زوس عمر پسې هغه سه ابوبکر پسې زنه هغه وکم سپک خبره کوم بیا په تاسو غوسه کیږي بیا یو بل څه خمونه کوه شي کنه ته ویلې د نور خلکو زړه زره دی الله بنده اول خو تاسو لیک دومره په ځان کې عقل پیدا کړي مو سي اره خبره کړې تعالی کتاب نه مو کړې دا خو نه ما کتاب کې دالي کلی د هغه پټ شوی دی نه ما کتاب کې دالي کلی د هغه پټ شوی دی واخونیس مسلمانانو یو دقیقه چې زه دته دا توهین ښکارا کړم چې دا چا کړی مسلمانانو تاسو په مخ کې د ما دا کیمرا غټه کړو ما ته ما خایم زه استاد سم دا کیسه ته ما خایم کتاب ضرورت نشته ده کتاب ما خایم نور مسلمانانو ته خایم وکس حدیث علی جان وکس تلوار مکو وخت درکو ولا دی درته نصیب دا ګوري ګوګل ده د ځای کې ورته ګوري بحار کریم خپل خبرې ته کوي اوس ما خبرې ته ما کومه کیسه صرف ماغه کیسه ما خبرې کوه زه دا کتاب را اخلم ته خبرې کوه زه ته نور نه وایم څه کتاب کې څه لیکلی خو دا توهین کې راځي ستاوي څه پټ شوی دی پټ نه دی شوی د څه وایي هغه علم غیب کې دی پوه شوې غیب پرده کې ته دا خبره هم کولای شي علم الغیب کې ده یعنی امام مهدی علیه پرده کې د علم غیب کې نه دی زه ما جبه غلطه شو غیب پرده کې د سیم تو ویل شي خنه اوس دا ضروری دی چې ته وایي څنګه پټ شوی دی دا کومه کیسه ده اوس به تا کتاب مسلمانانو دا د زراغلمه بحار الانوار دا د چا ده العلامه مجلسي دا د دوی لوی محدث خراته قول بحار الانوار دا 250 جلده اتنوي صفحه در سره ولیکه اله اکه سی واخله در سره نوټ کړه به خپل پیدا کړه دا د تا مکتبه ده مدرسه الفقاهه لیک بشاته چارج نشته لږ زر دا وګوره مدرسه الفقاهه کتابخانه مدرسه فقاهت دا په ایران کې تاسو خپل مکتبه ده دا بحار الانوار ده زراغلم دی بحار الانوار دلته 28 صفحه ورته لیکمه 28 صفحه یو دقیقه 250 جلده الجزء 52 کری لاړ شماته ماته کوم هغه شای واخی ما سره چار نشته پکې پسترګو دا د زم بحار الانوار د علامه مجلسي عنوان سم درکړم مسلمانانو دې ځای ته وګوري 22 نمبر روایت ده علي ابن احمد دا سند نم تیریګو زراره وای قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول امام باقر عليه السلام ويل ان للقائم غيبه لمهدي دي پاره غیبت ده قبل ان يقوم وهو المطلوب تراثه قلت ولم ذلك دای وای په غیبه کې ده وای ما ورته ویل سی ولې دای په غیبت کې ده قال يخاف ډاریږي واوما بيده الى بطنه يعني القتل وای مهدي سي ډاریږي د ډارېدلو په خاطر باندې وای دې باندې نه راوځي خو اندا خبره ده کنه نو څنګه حسن د سینه لړلو کنه څنګه ته غیب پر دې ترا هغه بچپن کې څنګه هغه یو لسم امام شهید شو هغه نه بعد کې د دی غرت لو کنه مو اټله امامان هغه کنه مو دا یقین هغه ده کنه امامان بټلا کوي مطلب هغه ته برچی څکه یو لسم امام شهید شو المنجي جنازه هر څو شو هغه د پنځ شو هغه نه بعد کې د دې کوم خلکو د دې قتل اراده په سراغله پوه شوې څکه د قتل اراده په سراغله هغه نه بعد کې دا سواغه شو ایدی زنده رهنا مطلب ایدی زنده پتی کوله دا ډیره ضروری و پوه شوې دی باندې و دا دینه بعد یعنی دغه د حسن العسکری علیه السلام زوی ماشومی وزل نه پری خودل سی وی وزنی او نه پری خللو د خوازیخه خبره ده نکداري ولني ودل سي ترڅو دا بچي پیدا نسی خو پلار به وزلې وسه دا بچي پیدا سوی نه وای کچا وزلای نو دا پلار به وزلای وو ترڅو دا بچي نه وای پیدا سوی قصه به خلاصه سمي و هغه ما خزه ته ما کا سوال کوي سما دومره دی په باره کې ما سټډي نه کړی خو پلار باندې خو نو د سې اوسې ته تازه کیسه وکم هغه پلار باندې کوم پلار سره دومره هغه وسغه نشم کولای نشو شخه کولای کنه هغه سره دومره هغه اصحابان ور سره او یا نور خلق ور سره کنه دا بچای خپل ویل سره شهید کو دا تا خپل ویل سره شهید کو چا
حسن العسکري علیه السلام شهید شو که شهید نو شهید یې کړلو کنه هغه ټایم کې نه شو کولای کنه هغه نه بعد کې اوس زه ته یو کیسه واکم څه کله یو کس مضبوط وي هغه تر ته ورڅ نه شویلای هغه نوال اصحابان ته شهیدان کې هغه ته کې نور خان رای والی راول دي خاطر والی هغه یک تنها پاتې شي تا کتابونه ودی زړه سره دا ول د تا کتابونه دلته وایي چې حسن العسکري علیه السلام اولاد نه وو د بچی له کومه کړل دا کومه کیسه شو اولاد نو دا اوس نه کسي نه تاسو اوس اری زه ته خبره کوم څه وړور کې کتاب لیکل یا هغه تر خلک هغه پړوي خطر صحیح کتابونه پڑھاو کنه صحیح کتاب دی راوخله زه ته کیسه وکم خیر د ما سره چارج نشته کنه سبا زه ته ترخی جمع زه ته کتابونه واخیم زه ته هر څه واخیم زه دا پړاو کا ته پته ولګي ته خپل مرزي سره کتابونه پړاو کې خپل مرزي سره څو کې بیا راشي دلته کې کینی او بیا د خبره کوي څنګه د انسان په نه کی خو ځنه خبره ما کوا کنه څنګه یو کس باندې بدل لګي کی ما کوا هغه ایمان نسته ابل بون ایمان ستي کنه اوس ځنه د شیان ودي الله باندې وا حسن جانا وا علي جانا سيار شي نوم دي دغه توهین یا دغه خبري اوس دا ګوره دا څونه د امام توهین د سری تاسو ملا کړی د سوی هغه ډاریږي آیا یو ډاریدونکو انسان امام جوړیدل نه لکړ دی اوس زه ته یو کیسه واکم ها دا خبره دینه مونږ غنه کو صحیح ده د دیو جن هغه پر دې تلاړو دا قتل دا مطلب شهید نه کی د دې هغه ټایم کې دا شهید د بداسي ویلي اوس هغه امام لاړل بس غیبه کې لاړل دی خوایسي قال يخاف هغه بیریږي ډاریږي آیا یو څوک سي بیریږي ډاریږي هغه د مؤمنانو امام جوړیدل شي هغه د مسلمانانو زه ته یو کیسه واکم قسم زه ته د سینه وایم سغال هغه د لاړ دی بالکل دی امر خطر او ته هغه کول شهیدول دی وجه هغه پر دې تلاړو زه ته صرف دومره وایم ستانه اعلان د تاسو اعلان کته ودی الله بنده اوس د تاسو چې په باډه چنار کې ځان ساتي یا په ایران کې ځان ساتي اوس خو به مر خطر نه وي ورته اوس ولې نه راوځي هغه ویلی نه ټیم راشي خپل ټیم سره وځي ان شاء الله مو ته انتظار کیو ډیر زر به راشي مخبر سرګان کی مخبره سرګان کی ښه سید زه ته دا کیسه واکم زه ته دیوا کیسه وره کسه دا چارج اوس ولې نه ختميږي دا برخ دی اوس بجد ولې نه ختميږي دا راشه هغه خلاص کا توای هم 3% چارج پاتې ده ښه کنه 3% چارج پاتې ده بل ورځ بیا چارج ورکړي روایتونه مراوړ د زړه سره خان بیا وخه زه خود د تا کتابونه وایي چې حسن العسکري علیه السلام اولاد نه وو د حسن العسکري علیه السلام بچی نو وزه دې ته حیران پاتې ما ګوري دوستانو دغه بعضو ویخارو شی وتوایم د حقیقت پسې ګرځیدون کې خلق وتوایم دې الله بندگانو والله بالله کله وخت چې زه دې تاسو کتابونه ګورم له هغه نه یو خبره درته را نقلوم هغه د تا کتاب ما را نقل کړي دا ما وایي چې تا توهین کړي د قاری سي هغه توهین کړي د تا کتاب کړي هغه توهین کړي د تا مولا کړي دا اوس مثلا د تاسو تفسیر العیاشی ده تفسیر القمی ده امام صادق علیه السلام وایي چې علی رضی الله عنه مچر ده دوست دا ډیر عام شاید فکر کوي چې دا توهین قاری صاحب کوي او حالا کې د محدث او مفسر او کتاب کړی وي هلو سلام سوال ده خیوي مهرباني وکړه نه کړی څه خبره کوو کنه کسانو کنزل کوو نزیاری کوو تاسو ته مته دغه ځکه لګ زور د ویروشي لګ خاک خبره څه کوي کنه نو هغه به ډایرکټ کوسي کوزاویا کنه دا هو تاسو کې تا کنه دا خو به حق خبره ودی چې سره حق خبره خو دې ته وایي چې امام علي عليه السلام خبره وي د اهل بیت خبره وي دی الله بنده دلته دا اوس ور څونه کسان راغلو د امام علي نوم دی جنی واوریدل د امام حسن او حسین نوم دی جنی واوریدل تاسو کاریسه یو خبره تا کوم تاسو د سیدې کله تاسو ترالته شیا روشي نو هغه تاسو کله خبره کوي نو اشیاء چې کومي مقدس سي کومي خاک خبرې دي هغه تاسو کروپ کوي او تاسو چې کومي خبرې دي هغه تاسو سکرین شاټ کوي او بیا په خپل ویډیو شیر کوي یو خبره به تاسو کوم کاریه قسم په خدای دې سمې پیدا کړی کنه او قسم پر رب ذات کنه ته ټیک ټاک په خپل کې دا په چونه شي منای دا ته ومنه نه غوښه صبر اول خدای تاسو ته غلط فهمي پیدا شوی د سي موږ په چا باندې خپل عقیده نه د منلې نه منو ځکه هدایت دی الله جل وعلا تر طرفه د زړه سره موږ د دې لپاره راغلي یو ګوره موږ تاسو مجبور کړی یو و د زړه سره ته د یو نیم کلمه کې حال وګوره د میډیا
چې تاسو به د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کوسونه را جوړن کړي ول او ور باندې لیکلي به مو چې دا یو فاحشه ښځه وه. ما سره اوس هم ټول اسکرین شاټونه شته د هغه وخت مې را سره ساتلي دي ویډیوګان. صبر وکړه چې اوس دې پوهه کړم، صبر وکړه. زه د دې لپاره نه یم راغلی چې ته اسلام مبارک دین ومنې، زه د دې لپاره نه یم راغلی چې ته د اهل بیت حقیقي دین او عقیدې ته که راغلی ښه خبره ده، که رانغلی هغه د ما کار نه ده. ما د خپله د رسول الله د ناموس دفاع مې له تاسو نه کړې ده. تاسې به واسطه د تاسو اغاګان به په منبرو باندې به مو د ابوبکر په سپو به مو د ابوبکر نوم لیکلی و، په سپو به مو د عمر نوم لیکلی و رضوان الله علیهما. ما د خپلو صحابو دفاع د زړه سره کړې ده. زه د دې لپاره نه یم راغلی چې ته قرآن ومنې. ته له سره قرآن منې نه، ځکه تا کتاب وایي چې اصلي قرآن له مهدي سره ده. اوس که تا موږ مجبور کړلو، تا اهل سنت مجبور کړلو، د باړه چنار شایه او اهل سنت مجبور کړل چې راغله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ناموس دفاع ته، د پیغمبر علیه السلام د صحابه و دفاع ته. که تا توهین نه وای کړی، موږ په هندوانو کار لرو، هندوان پوس خپل کاری پوسو، يهوديان پوس خپل کاری پوسو. که تاسو د ما د پیغمبر د صحابه و، که تاسو د ما د پیغمبر د امهات المؤمنین او توهین نه کولای په میډیا کې، تو ورسه یو نیم کال مخکې برودونه لایفونه د ما سره ثبت دي. د تاسو تر زر زیات کلیفونه ما را سره ساتلي دي، تر زر زیات کلیفونه مو را سره ساتلي دي. د امهات المؤمنین او توهین، د صحابه او توهین، د اهل بیت او توهین. موږ مجبور سول چې موږ راغلو د کلمات. تاسو څه پیژندل؟ تاسو د موږ څه کارو؟ خپل مذهب مو د خپل کار کوي. 12 امامان منئ، 10 امامان منئ، زر امامان منئ، د تاسو خپل کار ده. لیکن تاسو ولې د ما د پیغمبر توهین کول، د ما د پیغمبر د ناموس، د ما د پیغمبر د صحابه او توهین مو ولې کول؟ موږ دفاع درنه کړې ده. موږ د خپلو مسلمانانو ته ښودلي دي چې ای مسلمانانو د دې خلقو عقاید دغه دي، لیکن د پیغمبر علیه السلام د صحابه او د امهات المؤمنینو دفاع دغه ده. موږ دا کار کړی. بس زه به ته یوه خبره کوم، ته خبرې ته شولې رباني. ها مو شیعه یو، شیعه دنیا کې اصلیت لري. شیعه هغه دي چې هغه خپل امام علي باندې ټیټ ویلور دي، هغه نه مني، هغه کسان نه مني چې هغه پیغمبر سے منی پکات کړی وي. شیعه چوک دي څنګه نن ورځې پورې قرباني ورکوي، اسلام باندې لګیا دي. شیعه څه چا وته ابتدا نه وي کړی کنه، اتی څه مطلب ار ایکشن خپل ریاکشن وي. کله چوک څه ایت چا خدای ته ځاړي ما کا خال وي تو کله یا مطلب ایکشن. دا تاسو ولې د پیغمبر سره صحابه او توهین کوي؟ ولې کوي؟ هم یې کوي تر څو د تاسو مذهب څوک ونه چیړي. تاسو د پیغمبر اسلام صحابه او توهین مکوئ تر څو د تاسو عقاید مخکاره نه کړو مسلمانانو ته. تاسو د پیغمبر علیه السلام د امهات المؤمنین او توهین مکوئ تر څو د تاسو عقاید مخالقو ته ښکاره نه کړو. ما تاسو ته ویلي دي صبر 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 صبر. ما ګوري یو کال مخکې تاسو ته ویلي چې راسئ په باړه چنار کې هغاګان مو را یو ځای سي، اخوندان مو را یو ځای سي، ذاکرین دا ویډیو جوړه کړئ چې د موږ په مذهب د څو کار نه لري، موږ د نبي علیه السلام د صحابه او توهین نه کوو. خلاصه سوه خبره. ولې مو نه جوړوله؟ تیمنی اوس را سره تیمنی زه دا اوس له تاسو سره اتفاق کوم. خلاصه سو خبره ای مسلمانانو، زه دغه سړي سره اتفاق کوم. دا ولاړ سي په باړه چنار کې دا اعلان وکړي چې موږ د صحابه او د امهات المؤمنین او توهین نه کوو. خلاصه سو خبره. انده خبره کوم کسا کری صاحب من صحابه او ته ځاړي کوو، نه مو امهات المؤمنین ته ځاړي کوو. او کسا څوګیا چې امام مولا علی رضی الله عنه مقابله ته راوتی دي. امام د علی زواج مقدس حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها دروازې ته ور چولې ده. زغه باندې نن یا لعنت کوم، بیا ونی کوم، هغه مرتد یادي ته چوک ویل نه دي. ته دومره شین دبی، ته دومره شین دبی، ته اوس د علي رضی الله عنه خپل توهین کوي. ته دا اوس د علي رضی الله عنه توهین کوي. دومره جاهل بیاقل خلق یاسته. ته دا اوس صبر صبر زه دې پوهه کړم. دا اوس ته په امدغه لحظه کې د علي رضی الله عنه توهین کوي. علي رضی الله عنه شیر خدا او که شیر خدا نه و؟ علي شیر خدا د مساره توهین نه کړي. زه په دې خبره ټیک یم. آیا د خپل ښځې دفاع کول دا بې غیرتي ده که بې غیرتي نه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو کتابو کې لیکلي دي خپل وکس او وصیتونه کړي. رسول الله ته یاري ماذا د فاطمه زهرا رضی الله عنها ته وایي دغه کوري وروسوځول، دروازه یې ماته کړه. د فاطمه رضی الله عنها هغه یې ووهله او پښتۍ یې ماتې سولې. او دا د تاسو عقیده ده که نه ده؟ او قسم دا جواب درکوم کنه کدا وخت علي رضی الله عنه ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور دفاع نه کوله، ولې نه سوی کوله؟ دا خبره ته کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم علی علیه السلام ته وصیتونه کړي چې کسه د وخت حکمرانو په خلاف تورونه باسي. که هغه وخت کې امام علی علیه السلام دغه په خلاف توره وبسلی وي، که توره وبسلی کسان د نن سبا د تاسو مخای ګوندوانو نه بنو خلوص شي، تاسو مخای منه فکر ته خور واغیم، ته مور واغیم، ته خور په دغه ناس کې ته خور نه کوس کار کوم. د خربچي کسان د شیعه کسان دي کنه
بغض علی کې به مردار شي، بغض علی کې به مردار شي کنه. موږ توهین نه کوو، تا خو ویل موږ توهین نه کوو، تا خو موږ سپکاوی نه کوو. قاری صاحب محترم ځان د کور می طرف نه راغلی یم، د غږونو نه مو یو پیغام راوړی دی. تو نه د مو هغه ګان د کور می ډېر خفه دي سیاره دا خو د مو عوام څوک مو هغه ګډې وزې وې د کربلا واقع نه متوولو دیو ته کتابونه رڼا کړو. مو خو نه د رسول الله اسلام منو، نه د صحابه و اسلام منو، نه د امامانو اسلام منو، صرف کربلا نه متوولو او په دې باره کې عمر شان غوندې ملنګانو ته یوه آیا ارستولي وه. هغه آیا لکه به سخته وي خو قاري صاحب برداشت یې که او ویې وره. نو هغه آیا داسې وازه د حسین په مینه په مره باندې وکه که پیشو د کربلا وې خمیني. دا لرې کړه، دا کوز کړه دی الله بنده خدای دې هدایت درته وکړي. ښه اوس ګورې دلته به راسې درته کېبنې وایي موږ توهین نه کوو، موږ توهین نه کوو. دی په خپله د امام علي دا څنګه شیر خدا و چې په یو وخت کې شیر خدا ده، په یو وخت کې د خپلې بیبي دفاع نشي کولی. دا توهین د خپله د امام علي رضی الله ده که نه ده؟ الله دې تاسو ته هدایت وکړي. ښه علي صاحب وایه. هلو السلام علیکم. وعلیکم. کس د ویلي کوس کو قاری صاحب او حسین ما بعد د نیول کېږي. کوم کس؟ مو څه خطلې واد وایم. ته څه وایې مهرباني وکړه. مو څه نشته دي. ښه الله دې مل. ارسلان آقا مایک دې خلاص کړه. السلام علیکم. وعلیکم. کری شفیع الله ته راته دا ووایه که نه چې په کومه منطقه ژوند کوې، د کوم وطن کې ژوند کوې، صرف دومره ووایه. کربلا که ته د اصحابه منونکی وې. زه تقریبا دا اوس د باړچینات لاغه چوک نه درو وتم، دورې دې تاسو خواته درځم داسې یو ساعت وروسته. نه سمه خبره کوو که ته د اصحابه منونکی چېرته ژوند کوې، صرف دومره ووایه. زه د هوا مرغي یم، ښه د امام حسین علیه السلام مرغي یم، بس ګرځم په دې وطنونو باندې ګرځم را ګرځم. نه د منې امام حسین علیه السلام په مانډې نه وي روان که نه؟ پیغمبر اصحابانو ته تاسو ته امام پیغمبر څه پرېښلي وه کله دنیا نه هجرت کولو؟ څه شی ته پرېښلي وه؟ څه شی پرېښلي؟ هغه ته دوه شیان پرېښلي وو، یو یې د قرآن پرېښلی وو، د خدای کتاب، یو یې د اهل بیت پرېښلي وو. تاسو د هغوی اهل بیتو بعد نه کوئ. نو تاسو ولې د الله دغه قرآن نه منئ؟ تاسو وایئ چې اصلي قرآن له مهدي سره ده. ولې نه منو؟ تا نه ښه منم. د تا ټول کتابونه وایي چې دغه اصلي قرآن نه ده، اصلي قرآن له مهدي سره ده. او زه قرآن منم، ولې نه منم؟ خو د خدای کتاب ده. قرآن منې؟ کوم که دغه اوس له مسلمانانو سره ده که له مهدي علیه السلام سره رسېده؟ اواز نه راځي، اواز ماته نه راغو. مال دغه قرآن منې چې له مسلمانانو سره ده که هغه قرآن چې له مهدي علیه السلام سره ده؟ خدای چې کوم نازل کړی دی دغه چې له مسلمانانو سره ده دغه خدای را نازل کړی ده که هغه له مهدي علیه السلام سره رسېده هغه قرآن خدای را نازل کړی؟ کوم چې خدای رستولی دی زه هغه منم. کوم یو ده؟ دا د مسلمانانو سره چې داسې اوس تلاوت کوو او که له مهدي علیه السلام سره رسېده کوم یو را نازل کړی؟ د تا سره شا کې کوم کتابونه دي دا بهي نه منم. صحیح ده؟ کوم تاسو کتابونه مې نه دي درته ویلي، کتابونه مې نه قرآن کریم مې درته ویلی ده. کوم قرآن کریم منې چې دا د مسلمانانو سره ده که له مهدي علیه السلام سره رسېده؟ وتی مو خبرې ته غوږ ونیسه. ته اوس هغه کې لګیا باس کې مو زه باس ته نه خطر ته زدي کې لګیا یم چې ته کوم وطن کې ژوند کوي، وطن وښیه که د اصحابه منونکی علاقه وښیه. د شفیع الله یې که نه وټ ملا یې که قرآن نه منې، کتاب نه منې، ډزې ته ښیې. قرآن منم الحمدلله، هر څه منم. تا نه په ښار شي پوهېږم خو جاهل سړي سره ته دا کامره خلاص کړه چې زه ځای در وښیم. ته دا کامره خلاص کړه زه ځای در وښیم. کامره خلاص زه خو کیمره ریل کوم مده نه زه کیمرې کې به پټونه وکړي هر چی شی به وکړي. نه اوس خلاص کړه کامره خلاص کړه. زه په تیاره کې یم اوس. تیاره کې السلام علیکم یا حضرت کری سنبه ستړی ماشي. شروع د تربیه مختار کړی څنګه چاله حضرت کری سنبه یارم سره جوړ کړی ځکه کار نه فارغ سوالاسته نه په سعودي کې ځای وخه په سعودي کې کده صحابه ومنن کې ځای وخه نه پرېږده ځای دا کامره خلاص کړه.
قسم مې په خدای ته دا کیمرا خلاصه کړه ټول مې اپ دي د سیده حضرت کریم سم د غ کوي کنه کتا سره علی منون کې کیمرا خلاصه کړه علی منون کې کیمرا لکه د لیډ بل کپچ کنه کیمرا تاسو زه ته د کیمرا یا خلاص کوم ته خو حضرت کریم سم به زه خو ډیر خو بجندم کنه شکر الحمدلله زه دا تورایم پوښوي د مولا منون کې هم پیږي کاری د اشیاء او توهین څه کوي د اشیاء او توهین څه کوي خدای ته وایي چې ته د شیګو نه ویلې دومره سخته کو نه سوځي دا د تاسو کار د سوځي د رسول الله لدین او د رسول الله له شریعت له اهل بیت او سوځي موږ مسلمانان یو پیږي موږ مسلمانان یو موږ رسول الله نه اسم رسول الله دی وای شوي شابه دغه د رسول الله باندې کوم قران نازل شوی دا هغه ولې نه منئ ولی نه منو تاسو نه منوي تاسو چې منل دي تاسو خبره منوي یو خبره دی پوښ بیاغه 1 2 3 بګوړه صبر توري تاسو بګوړه منوي د تاسو کتابونه وایي چې اصلي قران څخه د مهدی علی السلام سره غار ته وړي ده کوم قران تاسو منئ نشته پوښ به تاسو خبره ته چیرسته ولیدار ته وای دماغ دا اوس قران خبره ده صحابه او قران خبره په قران مو خبره دی وای خبره ګوره تا مخکې وویل چې نبی علی السلام څه شي پریخي دی یو قران پریخي بل اهل بیت پریخي دي څونه خبره دی وکړه اوس کوم قران دی تا کتابونه وای دی تا شیخان محدثین مراجع وای چې دغه قران اوس پروت ده دا هغه قران نه ده کوم چې پر رسول الله نازل شوی او علی رضی الله عنه لیکلی ده تو بل خلدی ما ته شته کریم پړګې دم ولي وای چې قران امام علی رضی الله عنه ته ویل چې ما ته قرآن دی اخی دی توای چې قرآن پروت خلدی ما ته شاستا دی استغفر الله ربي وتوب دا دي تاسو کتابونه چې وسوي اصلي قرآن لمهدي سره ده لا اصلي قرآن لمهدي سره ده کتابونه دي رښتیا وایي قرآن نو دی چې الله رسول الله محمد رسول نامه دی پکې صحیح شو هغه کې د مولانا نامه دی صحیح شو دستا بګوړه نوم پکې نشته دی شابس افرین په قرآن عظیم شان کې دی مولانا نوم چیرې راغلی ده واری هغه کې راغلی وروړه کوم هغه وروړه ورکه موبایل کې وای وروړه سرچر وای هغه کې نوم ذکرون ته تلکوب چې پرې دا ما شاء الله هو دا قرآن کریم را واخلي کنځلي مکوي دا څه لوی لوی ځوانان یا څو پښتنیونه کوم یو منټ دا شي دي شي مور ته خبر وکړه صبر وکړه مور ته خبر وکړه ته توتا پیغمبر علیه السلام چې دنیا نه هجرت کول اوس مو خبره ته وګ ونیسه یو خبره کوه یو خبره بکوه یو نتیجې ته ورسیږو اما کدا چې به نتیجې خبرې کوي زیړې کوي د تاسو خو کمپنی همدغه کمپنی د شټولې زیړې درز کړې دی هغه وکړي ته به الاړ سي توهین وکړي زی په خیر اما که خبرې کوي همدغه پیغمبر علیه السلام څه شي پرې کړی پیغمبر علیه السلام څه شي پرې کړی یو د قرآن پر خلک دنیا نه هجرت کول یو د اهل بیت خل دی مغه اهل بیت او سیاسي بځای وایي کنه دی وایي شاباس افرین دا اهل بیت څوک دي اهل بیت امام حسین خلخانی سکتور دی امام حسین کوم قربانی کړی د اهل بیت یې بس نور اهل بیت نسته زه د درې کوم دي دوه نه مانو اغه صحابت ما منه د اهل بیت نور دوه د ما وایي اندانه څنګه اهل بیت دا سکایسته ځوانان یې ماشاء الله ګوري تاسو باید خو اخلاق په ځان کې پیدا کړئ ګوري تاسو وایي موږ اهل بیت منو تاسو باید په ځان کې د امام حسین علیه السلام اعمال اخلاق انسانیت په ځان کې پیدا کړئ والله شرم ده کری صبر مخکې مې درته صبر زید عمر می وکسه 1 سال می عمر ته خکری سید شاته د مکرو کتابونه می هدي سیده تا نزدیک یو سوال چوم 1000 کسانو کې نازي جواب راکړه سیده ته ویلې ملای پړګې دی والده سیده واخو ولې سړي ما خبره خواوره دنیا کې ما ته غټه ګناه وړه ګناه واخه څه ته کوي شابس اوس ګوره تا ویل چې د حسین علیه السلام خیل خانه منه مکانه و دی ویل کدی ونه ویل بالکل افرین لدغه حسین علیه السلام نمخکی عمر او ابو بکر او عثمان چې په کربلا کې شهیدان سول دا پیژنې د حسین علیه السلام ورته علینا ما ویل نه وستا علینا ما د شرک دی ویل یو منټ حضرت ابو بکر عثمان یو خبرې کوي یو بندگانو دا څو خلق یو هغه کربلا وکی کې نه و دا ته چې نامي وخت کربلا وکی کې غنه او پیغمبر سره
کمیلیتا په کتاب صبر کمیلیتا په کتاب کې اوس درته ښکاره کړل چې ابوبکر اولنی شهید و د حسین علیه السلام ورور د عباس ګوره صبر ټول مرتد لګیاي د څه کسون دا نو ټول مرتد خدای قسم دې تا کتاب وای رضی الله بنده پیغمبر سره و پیغمبر وکای او پیغمبر وکای او بیا د امام حسین رضی الله بنده د حسین علیه السلام ورونه دي د علی رضی الله بچان دي خو صبر اوس درته ښکاره کوم صبر رقم ته دا هیڅ نه پوي کوي اځي کتابونه دي د زمور سړای ځای ته مو په ډیس مکو دا لګيږي غنو وخا د خلکو د سره د خلاص سي دوی می ترازو غټه ګناه امدغه د ستاسي دولس خدایان له دولس امامانو نه جوړ کړي دي دا غټه ګناه ده غټه ګناه وړه ګناه وخا نور زی څه نه هم څه نور دي شي باس نه کو غټه ګناه دي امدغه ګناه د دولس امامانو دولس خدایان جوړ عمر اسغبا امام حسین لا اذا دومره بيعقل غادي حسین علیه السلام ورونه او شین د بای چې ته تر اوسه په دې نه خبر مخکې ویل صحابه نه درته ښیي عمر جان دوی مخکې ویل دلته تیاره د دوی په نرانه چراغ کوشي لکه چې کوي تیارې سره دا الته دا اوس پامو ده په دې لای باندې الته دا ټول لګي د ریپورتونه وهي ریپورت مو وهي سکرین نوم ولاړ ده ښه دا به اخیر په تیک ته بریالي کېږي ولوي د قادسه الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد دا اوس داسې عجیبه خلق دي چې دا خپل تاسې د ما دا کامره خلاصه کړئ ته دلته ورته راسې چې اوس یې زه درته وښیم دا کامره د ما غټه کړي مهرباني دا الارشاد مفید کتاب ده سم ورته وګوره در سره نوټ کړه بیا خپله ورګینه زوی ګوره مسلمانانو د چا شیخ الطائفه شیخ المفید اول جلد 354 صفحه ده خو ورته غوږ سي الله دې تاسو ته هدایت نصیب کړي طول عمري کنزلي درځه کړي دا د تاسو د شیخ مفید کتاب ده الارشاد 354 صفحه ده مسلمانانو دې ځای ته وګوري بابو خور خواسته وغه د ټول خپل ځونه واکثر روایت دا وای بیا بزن خالی کی وای د امیر المؤمنین علی علیه السلام اولادونه دي هغوی نمونه او دي هغوی شمار فاولاد امیر المؤمنین صلوات الله علیه 27 ولدا ذکرا وانثى ووس دا دوی کتاب ده ووس اولادونه یو نارینه او زنانه الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى أمهم فاطمة البطولة السيدة النساء العالمين بنت سيد المرسلين محمد خاتم النبيين فاطمة رضي هذا تسلور أولادنا وحسن حسين زينب وأم كلثوم وسر زيد التلاندي أو دي علي رضي وعمر ورقية كان توامين وأمهما أم حبيب بنت ربيعة والعباس عباس علم دارس دي ورتواي وجعفر وعثمان العباس علمدار عليه السلام وجعفر وعثمان وعبد الله الشهداء مع أخيهم الحسين الله هذا شهيدان سيدوي لچاسر شهيدان سويدي لخبل ورور حسين عليه السلام سر شهيدان سويدي عثمان ظالمانو تاسو خو پیژنئ دا د تا کتاب د خدای قسم ومحمد الاصغر تو اصحابون ندی کنه لکری سے موت غوی واچا نه صبر دا خو د اصحابان ندی کنه اصحابان دا خو اصحابان ومحمد الاصغر المكنى ابا بكر وعبيد الله الشهيدان مع اخيهم الحسين دغه ابو بکر او دغه عثمان چې دواړه له خپل ورور جان حسین علیه السلام سره شهیدان سوي دي ولې د تاسو په دې ټوله باړه چینار کې یو عکس د دغه عثمان په نامه باندې نسته یا ابو بکر په نامه باندې ولې نسته او حالان کې دی دواړه د حسین علیه السلام ورونه دي د عباس علمدار ورور عثمان ده د عباس علمدار ورور عثمان رضی الله عنه ده ولې نه منئ او اول شهید د کربلا عثمان رضی الله عنه او عثمان علیه السلام لپټاپ کې ما خې قرآن روخه ټول خلکو ته قرآن کې دار دا واخه
لپټاپ کې وینه خیدا توجه قرآن کې واخې قرآن کتاب را دی الله بنده هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی او قرآن نه را نازلېدل دومره بیا عقل یې سلول ځوانان صبر وکړه د علي علیه السلام فهم وکړه د څلور خبر پیغمبر وخت نه بعد کربلا واقعیا شوې ته کوم ځای کې لګیا یې قرآن خو نه نازلېدل چې قرآن کې نمونه راغلي وي قرآن خو نه را نازلېدل دی الله بنده قرآن خو بند شوی او رسول الله وفات شوی او دا نه پیږي دا کماکل خالد ته نو دي دونه پیږي هغه د کربلا واقعیا د پیغمبر واقعیا نه بعد کې اول د پیغمبر واقعیا شي ته څه دي تا نوم څه شي ده دي تا نوم څه شي نوم دي څه شي زمانوم دلته لیکل دی مستر ارسلان جان ګوره د زړه سره یو د خدای دی پاره یو خبر د امام حسین دی پاره یو اوره زه د امام حسین دی پاره امدا خبره درته کوم دغه کتاب دی اوس در سره ولیکه نو ټیکړه در سره هر اغا ثبت سي دی ورسي ورته دغه خبره ماته قاری شفیع الله مومن وکړه کدی پیدا نکړه او د تا په مذهب کې دا خبره نه و دلته راسه د ما په مخ باندې لاړې را ټوکړه ورته قاری شفیع الله مومن ته دروغ ویلي دي دا شوته څوره کتابونه د سره دي کې اوس قرآن موجود دی کنه دی موجود دا د تا کار نه دی کې د تا کتابونه نه سره د اهل سنت کتابونه دي اوس لپټاپ کې ځون څه چاپ کې کتابونه چاپ کې ځونه خبرې کې والی کې هغه کتاب کې لپټاپ یو دقیقه مسلمانانو زه اوس د تا په مخ کې ګوګل ته ننوځم تم را سره نن زبل ملګری ته ورته راوړه د تا مکتبې ته ننوځم قرآن کتاب راغل د ګوګل خو خدای نه درستولي قرآن یې افرین شاباش قرآن نورو کتابونو د انکار وکړل نه مني صرف قرآن راخو قرآن کې متداعیات وخت دا اوس تو کوم شاباش افرین حیدری علي بر سامانی د ایمانو تکبیر کاشکی مو علي رضی الله عنه الله اکبر ګوره وارسل وادي جرس دا لاړل دا بیا وتښتېدل قرآن په خاص راسي بیا په منډه بریالی دا علمي میدان علمي کنران تکبیر نوم نه کېسته بدر باندې ولګېدل که څه بلا ووهه دا اوس ګوري د دې کتاب مسلمانانو عمر جان 345 صفحه یاد وساته چې اوس ګوګل ته ننوځم ښه مهرباني خالص هلو السلام علیکم صبر علیکم څه حال کری صاحب خی ټیک ټاک زندگی خاره یو دقیقه یو روایت دو یا غاسه بیا به وخت کری صاحب आवाज درځي आवाज راځي وخت درکول ها دا تاسو د پرزول خبرونه باس کوي هغه ور کتاب چالو ده پټرول قیمت دی ښه د ما دا کامره راغټه کړي مهرباني قاری صاحب 345 ملګرو لایف در سره شیر کې بده مکان روسانو دې ته وګسي ګوري ما څه شی ورته لیکلی ده الارشاد مفید جزء اول دلته سیلان دراسي الارشاد مفید همدغه کتاب ده جزء اول څو صفحه و 345 الارشاد اول جلد درته معلومیږي مسلمانانو 300 صفحه ده 45 الشيخ څوک ده مفيد شيخ مفيد باب ذكر أولاد أمير المؤمنين علي عليه السلام وعددهم وأسمائهم آن تردي زي پوری تاس رازي دلتا خا دا دي علي رضي الله دا باب راوړي د ګوري باب د أمير المؤمنين علي عليه السلام چې څو زامن او څو نمونه فأولاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 27 ولدا دا رازي دي زيتا وعمر ورقية عمر دي چا زوی مسلمانانو دي علي رضي الله عنه الله او موري توكو ام حبيب بنت ربيعه وسقوريا والعباس ده عباس علمدار ده عليه السلام دي كربلاء دي حسين عليه السلام قومندان دي جنگ وجعفر وعثمان وعبد الله الشهداء مع اخيهم الحسين الله اكبر الله ده اولاني كسي په كربلاء کې شهید سوی ده عثمان شهید سوی ده دي عباس علمدار ورور وسكو وروري ده عثمان نه ده دي دغه عباس علمدار ده دي د کتاب ده سګوري دا ودی په ورسه ورننوزه ظالمت موبایل در سره ده ننوزه دغه کتاب ته ورسه کومه صفحه درته خیمکم خا اوس لاندې پسې راځو ومحمد الأصغر المكنى أبا بكر دي اسم كنيا أبا بكر وعبيد الله الشهيدان مع أخيهم الحسين أبو بكر دا دي چيري شهيدو
دی او عبید الله دواړه شهیدان ول. دا دی عباس علمدار سکه ورونه نه و، دي سکه ورور دي عباس علمدار عثمان، دا ټول میندې بدلې دي مورانې، لیکن ټول د علي رضی الله بچان دي. بشک تاسو اوس ګورئ دا د کتاب ده، تو ورسه زه به تا نه روبولم په ټوله بړه چنار کې د ابوبکر نوم چې په کربلا کې د حسین علیه السلام له مخکې قرباني سوي شهیدان سوي ده ابوبکر. عثمان رضی الله عنه مخکې له غنه شهید سوی ده له عباس علمدار نه، ولې ذکر نسته؟ تاسو خو موږ اهل بیت منو، تاسو خو موږ د علي رضی الله عنه خبره منو، تاسو خو موږ علي رضی الله عنه. میوټ شوی خبره زه ته کوم، کنه لګ میوټ شوی خبره زه ته وکم. وکړي مغه زه اوسې کې خبره کوم د ته کوم دي کې لګیای کنه ته چې د کربلا واقعي اول شوی دی کده پیغمبر علیه السلام واقعي اول شوی دی، اوس متدی جواب ترک اول کوم واقعي دی پیغمبر اسلام د څه شي واقعي سوي ده؟ چې د څلو جنگ او خود جنگ خیبر جنگ او خندق دغه اول شي وکړي کربلا واقعي اول شي. یا په اسلام کې اول دی بدر غزا سوي ده، بیا دی احد غزا سوي ده، بیا همداسې پسې نوري غزاګانې سوي دي. یعنی اول کومه وطن زیدی تاسو کوم چې امام حسین واقعي اول وکړي. اول دی بدر هغه وخت کې د اصحاب ټول لوړو به د شهیدان کوم دي کې شوته چې امام حسین صاحب کې اول اندو شهید شي اصحاب. دی الله بنده دا دی علي رضی الله بچان دي، دا صحابه نه دي، هغه نور دي اصحاب سید هغه مانو د دنیا پیګو ته علي علیه السلام کوم زمان وی غوي نامي انداوي مو هغه مانو ودا ته کوم اصحاب نه دي زنه مانو دا زه یو ودی زړه سره وارسل دغه ابوبکر زمانو هغه د علي زمان و هغه زمانو کونه خمانو شاب یو دقیقه دی عباس علمدار جنډی ته لري کینه لري ویل نه لري دی عباس علمدار دی ورځ ماتم کوي کینه کوي ویل نه کوم الحمدلله په اخر پکوم دی عثمان علمدار ولی جنډی نه لري خو علي زمان چې کوم یو لارم خو کوم ثالثه ګرځي دا غنه منم چې کوم پیغمبر دی عباس علمدار ورور ده او دی الله بنده دا عثمان سي دا عثمان دا دي عباس علمدار سکه ورور ده ودي الله بنده. الو کوم کتاب کې لیکلي دي ورور یو دا اوس ګوګل ته نه وته دا صبر یاري یو علامه ابو سلام دور علامه نور علام نه کربلا واقعي یو علامه ده ابو سلام دور ودي الله بنده وارسل تو سلام نور باسه فهمت ما خبره وره ته دا اوس کوم پوک ځکه نو سي تو سره کتابونه دي قرآن کتابونه دي ته دا پوک ځکه نو سي تو اوس یعنی مطلب پوکي وزوکي موږ همیشه په وضو کې الحمدلله اورم چې یو ټیل دوه صحیح ده هغه تاسو د حالت اوس مقمیسون هغه تاسو د حالت اوس مقمیسون خلي کلی دغه ما کا کنځل نه کوم یزید په د امام حسین په سات کې یزید راوته او په مقابله ته د شیعه په مقابل کې اوس یزید جوړ شوی صحیح ده دا زه ته وایم خا د شیعه په مقابل کې امام زین العابدین علیه السلام یزید جوړ شوی یزید سره بیعت کړی دي تا کتابونه وای دز چا بیعت کړی چا امام حسین خاندینی او سندره قربانی وکړه امام حسین د قربانی چینه ورکړه یزید سره بیعت نه کولو کمی اوس چې تعالی معتبرو کتابونو درته ثابت کړل سي زین العابدین علیه السلام د یزید سره بیعت کړی دی بیا عمر زمان چې کوم هغه بیعت او نو امام حسین زای چې عمر بچان هغه وخت عمر رضی الله عنه شهید سوی هغه وخت عمر رضی الله عنه بچیان خو بچیان نو سپغانه نو بچیان زپا خو کنه کمیسونه سیمستلی هغه کارته دوام پسی ورکړي ښه زه پرغړه تفړت کوي تاسو د دین سره تاسو د اهل بیت سره څه دي ګوري دا د دې کتابونه د دې په مخ کې د دې کتاب ته ورسي د دې په کتابو مخ کې د دې کتاب ته ورسي چې دغه د کتاب ده اوس ګوري په والله دا د وی مور زمن عباس علمدار او عثمان دوی شهیدان دي او دوی دي بنت حزام ابن خالد ابن دارم الو جزیان لکه دوی خبری واره او کاری صاحب د سلک سلام تکان دوی خبری واره زړه کې څورا ټیم کې ریکوست تکاو نو تو یو خبره کوي چې یو خبره تا کوم ته نه جار شون د خپل مانځ کې د جاهل ولا بس ما کوي دا شون ته تیای تو ځنه خبرې دي چاهي ته غای مولا مشکل کو شاه زمان دي بالکل شتا کربلای میدان کې شهید شي دي د مغوی په نامو باندې د کې هیڅ شک او شکوک نشته ماشاءالله به شرط دا تو ته په کار داده علم ضروری ده
تو دغه کې غلطی ده چې امام زین العابدین السلام د یزید بیعت کړی دی، غلط ده، ګناه ده، تهمت ما تړه. دویمه خبره د تا کتاب وایي که مې درته یو منټ بیا غلط راته ته ووایه. یا خیر د آرام څخه خبرې وکړو، یو بر سمینی سره ریسپیکټ ضروری ده، زیاړې کنځلې نه ضروری، ګناه ده. چاهے کنځلې آر چوتا ګناه ده، چاہے ته چوسه تعلق لري زه چوسه تعلق ذات تو رایم وی ګوچا عجیزیه ته یای کنه ته یای صدا کسان شهدای کربلا کې شته بالکل حسن خاطر وکړه، خو ته خو وی ما چې لږ زه څو خبر وکړه د امام حسین خاطر وکړه. یو خبر دا دغه هغه پوهه انسان د وایغله جاهل سره خبرې مکه یو دا وستا شکر د الحمدلله هغه کسانو ته وایم چې دغه وګوري تاسو خپل اغا سبې کېده چې دا یو منل چې د حسین علیه السلام ورونه دی په کربلا کې شهیدان شوي دي. اوس ته و منینو اوس ما وایي ته ما دغه ته ما چې میوټ ته وګوچا بالکل شته مولا مشکل کو شاه زمان دي شهدای کربلا دي، کربلای میدان کې شهید شي دغه د عثمان د عمر او ابوبکر نوم باندې شته بالکل شته. جو کو نه انکار کوي ښه دوی هیڅ تعلق نشته صحابه اکرام ساغه په نامو باندې شته ښه مولا زمان دي. پاتې شو خبره ده چې کله خپل ماس کې باس کوي لا کوشش دا کوي کنځلې ما کوي بل ریسپیکټ کوي کوم یو به مباحثات کیږي په کور دارې هغه عزت سره ریسپیکټ کیږي ولی چې موږ تاسو یو دین مانو یو مینا لا اله محمد رسول الله د تیاری کا دین شروع شه رسول الله سلام نه صحیح ده هغه نه بعد چاهي چې څوره ورسره دا دین شروع دین کی پرکاوري چوره وسره چې دا چوک جاهل څه دی پوس نوستي بل دا وګ نه چې کتابونه نه پړوي حقیقت نه دی پوي او یو بل سم مباحثه کوي باس کوي کنځلې کوي نه ده په کار داشه کنه ولی کوي دا اوس څو وخت کېږي چې ته د لایف ته ناسې څو وخت وسول چې ته لایف ته ناسې؟ زه دا اوس تا ګورم تقریبا 60 منټه کېږي نیمه ګنټه. په دې 60 منټه کې څونه کسان دلته راغلل کنځلې وکړې دي تاسو؟ چا ویلي نه کړي ما نه چې زما ورور تم کوي غلطه ده کتی کوي غلطه شابه مننه قربان دي سم. اوس راځو دې ځای ته امام زین العابدین علیه السلام د تا کتاب وایي چې له یزید سره بیعت کړی ده په صحیح سند کته نه ده کړی نه دا دنیا حدیثات داسې دي چې هغه تاسو یې جیبه پراته دي چاہے کوم ځای نه ویلي نه دي دا غلط کا. زه به اوس تا ته د تا له محدثینو نه نه ما بس ما کا زه در عالم نه تاسو بس خو زه ته شارټ کټ دی خبرې کوم ګناه ته ما کوم شي علم نه وي هغه شی باندې تاسو ما به حساب وکم سينو بیا علم در سره نه حسن سي بیا ولي وایي دا خبره غلطه ده سي علم در سره نه ولي وایي زه ته وایم چې کوم دي کې غلطه هغه هم ته پاتې شنه زه خو در عالم نه یم کنه چې ما ته هر شي پاتې نو د تا شیخ قمی صاحب او شیخ محسن الامین نه ته کوم شای حدیث نه نشته کنه دا ما چې امام زین العابدین السلام چې د یزید ملعون بیعت کولو به ولی د شام باندې ویل کربلا شهدا کیدو ته کله دغه پلار امام او هغه د یزید ملعون بیعت نه کوي هغه زوی څنګه کوي دا څنګه خبره نه یو دقیقه صبر په کربلا کې کله یزید د حسین علیه السلام په شهادت کې لاس درلود و دی الله بنده څوک وایي زین په کربلا کې یزید چیرې د